پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یو داسې کلمه در وښیم که ته په یو مصیبت کې مبتلا یې، په یو غم کې مبتلا یې، په یو مشکل کې مبتلا یې، په یو لوی مصیبت کې مبتلا یې، نو ته هغه دعا وغواړه، ته هغه کلمې ووایه، بیا د هغه څخه ما بعد دعا وکړه، الله رب العزت به ستا دعا قبول کړي، الله به ستا مشکل او پریشانی لرې کړي. صحابه پوښتنه وکړه و یا رسول الله هغه کمې کلمات دي؟ ول هغه کلمات هغه دعای یونس علیه السلام لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. دا یونس علیه السلام دا په اوبو کې دا هغه د مای په نس کې دا دعا ویله، کې دا دعا نه ویله تر قیامت پورې به یونس علیه السلام د مای په نس کې وای. صحیح سنو نو دی به تر خپل مرګ پورې د مای په نس کې په اوبو کې وای، خو چونکې دې کلمو دومره زور درلودی چې مای خپل یو طرف ته کنارې ته رالی، بیا یونس علیه السلام هغه یې را بهار کوي، هغه یې را د باندې کوي، نو هغه دغه کلمې دي. اوس بیا د صحابو پوښتنه وول یا رسول الله دا کلمې د هر چا دپاره دي؟ خالد یونس علیه السلام یا د هر چا دپاره دي؟ د هر چا دپاره دي. واجب ده چې سړی کله دا وایي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، په دې کې اسم اعظم ستا، نو یو خدای تلاوت. دویمه خبره دا سو د الله رسول فرمایي که یو سړی ناجوړه و په ناجوړي کې 40 باره دا کلمه وویله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، 40 باره دا کلمه وویله، که جوړ سو الله رب العزت به ټول ګناي ور معاف کی تیرسی و مخکنی، او که وفات سلو خدا مکه پیغمبر علیه السلام فرمایي الله به په شهیدانو کې شمار کی. څومره چې به دعا ده یار، زه په ما پسې ګرځې، زه په تا پسې ګرځم چې الله ماته یو دوی دواره وښیه. یاره پیغمبر علیه السلام چې خپلو صحابو ته کومه دعا ښولې ده هغه ما تا ته هم ښولې ده. اوس خاص کر که یو سړی بیماری مریض دی، هر مریض دی، خدای دې وکړي چې زکام وي، خدای دې وکړي پر سر یې درد دی، خدای دې وکړي چې مطلب دی پر نس یې درد دی، نو دی چې دغه دعا ووایي، دی دغه کلمې ووایي، دغه تسبیحات ووایي، نو که خدا نه خواسته مشکل خو الحمدلله ناجوړه سوي بیا ښه سوي، که ما او تا په ناجوړي کې دا کلمه 40 باره ویلې یي، نو چې ما او تا جوړ سلو د الله رسول فرمایي پخوانۍ ګناه ټول الله در معاف کوي، او که نسو جوړ الله رب العزت د شهید مرتبه درکوي. نو دا معمولی خبره ده. که ما او تا بیماران سو ناجوړه سو، خدای دې وکړي پر سر مې درد دی، د سر په درد کې ووایه چې ودې وایي، نو عام طور خو د سر د درد سړی نه مري، سبا لره جوړي بل سبا لره جوړي. و د الله رسول فرمایي تا څه ګناوې مخکې کړي وي، الله رب العزت د دې کلماتو د وجې ستا هغه ګناوې چې د هغه در معاف کړل. څومره اسانه خبره ده. اشکه پیغمبر علیه السلام مبارک ویلي چې خالص د زړه بیمار، خالص د کینسر بیمار، خالص د ګردو بیمار، خالص د ډایلیسیس بیمار، خالص مطلب راواخل هغه چې سالنډي کیږي صاحب داغو د پاره بیا موږ څه کولای؟ نو هر سړی په هغه بیماری کې مبتلا نه، الله دې هر مسلمان وساتي. نو دلته چې هر بیماری د الله رسول شولې ده، د سر درد دی، د غاښ درد دی، د سترګو خوږې دي، د غوږ خوږې دي، د هغه رقم د خېټې خوږې دي، د معدې پریشانی ده، د ګوډو پریشانی ده، د ملا پریشانی ده، دا ټول پریشانی معمولی قدر پریشانی رااله. دغه حدیث در په یاد 40 باره ووایا چې ودی وای نو سبحان رب دې الله جوړ کی چې جوړې کې د الله رسول فرمای ټول ګناي به الله رب العزت معاف. سبحان الله، الله اکبر. چې زما دغه بیان هر سړی اوري او هر چا واوري دی د خپل ځان ته وګوري چې زما پر سر خو به درد نه، زما خو به تب نه، زه خو به زکام نه یم، زه خو به معمولی قدر بیمار نه یم، یا بلکې ډیر بیمار یم. نو ولس د الله رسول فرمایي دا مولوی نور الدین نه وایي، د الله رسول فرمایي دا علما نه وایي، د الله رسول وایي دا تبلیغیان نه وایي چې تاسو دغه کلمه 40 باره ووایاست. که خدا نه خواسته وفات سولي الله به د شهیدانو مرتبه درکړي، او که جوړ شوي الله رب العزت به ټولې ګناوې در معاف کړي. په دوه اپشن دي، دا دواړو کې به یوه خبره پیښیږي، سړی ناجوړه سو یا به مري یا به بچاویږي. عام طور پر معمولی بیماری باندې هیڅوک نه مري. تقریبا په 1000 کسانو کې یو سړی که وفات سوی دا 999 کسان چې د هغه جوړ روغ پاتې سي، نو چې 999 کسان په د خپله معمولی بیماری کې دا دعا ووایي، نو ستا څه خیال دی؟ لږ ګناوې به موږ کړي، لږ نافرمانی به مې کړي، لږ غلطۍ به مې کړي.
بیا به یو سړی وایي چې اشم که چا فرض منځ نه وکړی یا فرض منځ خو به کوې، که چا پر زکات نه ورکړی هغه به ورکوې، که چا مطلب حج نه وکړی فرض ور باندې هغه به کوې، تا د چا حق وړلی و هغه به ورکوې، د چا حق دې در پښو لاندې کړی و هغه به کوې. ګناه دغه ګناه ده چې ما غلط نظریه وکړله، ګناه دغه ګناه ده چې خدا نه خواسته بدکاري راڅخه وسوه، ګناه دغه ګناه ده خدا نه خواسته شراب راڅه وڅښل سو، ګناه دغه ګناه ده چې زه ولاړ ول مطلب یو داسې عمل مې وکړی چې په هغه الله ناراضه کېدی. د الله رسول فرمایي ټولې ګناهې به الله در معاف کړي. سبحان الله، الله اکبر، استغفر الله. الله دې را نصیب کړي، الله دې موږ ته توفیق راکړي، الله دې موږ ته د پیغمبر علیه السلام پر نقش قدم ژوند را نصیب کړي. دا خبره ختمه شوه.